د ایران او اسرائیل روانه جګړه دواړو هیوادونو له کومو وسلو، توغندیو او الوتکو څخه کار اخیستی. لیکنه د محبوب شاه محبوب لیکوال او څیړونکی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ایران او اسرائیل ترمنځ روان پوځي تاوتریخوالی یوازې یوه سیمه ایزه شخړه نه ده، بلکې د وسلو، پرمختللو توغندیو، بریدګرو ډرونونو او استخباراتي ټکنالوژیو یوه پراخه ننداره ده. دا جګړه ښیي چې دواړه خواوې نه یوازې د وسلو جوړولو بلکې د جګړې نوې بڼه تجربه کوي. په دغه جګړه کې ایران لږ تر لږه 15 ډوله وسلې، توغندي، ډرونونه او الوتکې کارولي دي چې پکې ډیری د نیابتي ډلو له لوري هم کارېدلي دي. بلخوا اسرائیل هم نږدې 14 ډوله پرمختللي نظامي وسایل کارولي چې پکې هوایي دفاعي سیستمونه، ډرون الوتکې، جنگي جیټ شامل دي. دا جګړه ښیي چې سیمه نه یوازې د وسلو په ډګر تودېږي بلکې د ټکنالوژۍ، استخباراتو او نیابتي جګړو له لارې یو پیچلی امنیتي بحران تجربه کوي. د ایران لخوا کارول شوي وسلې او ټکنالوژي. لومړی، بالستیک توغندي. ایران له اوږدې مودې راهیسې د بالستیک توغندیو پراختیا ته لومړیتوب ورکړی دی. دا توغندي له ځمکې څخه هوا ته او د اوږده واټن هدفونو لپاره کاریږي. یاد توغندي نه یوازې په روانه جګړه کې کارول شوي بلکې له دې وړاندې هم پر اسرائیل توغول شوي دي. شهاب 3 دا توغندی د ایران له غښتلو توغندیو دی چې تر 2000 کیلومتره واټن ویشتلی شي او کولی شي د اسرائیل مرکزي برخې په نښه کړي. د همدغه توغندي په وسیله د ایران تل ابیب او اورشلیم په نښه شوی دی. ذوالفقار، قیام او خیبر منځنی واټن، دقیقې ضربې او د جنگي سرګلولو د لیږد وړتیا لري چې په روانه جګړه کې د اسرائیل یو شمېر سیمې پرې په نښه شوي دي. دویم، کروز توغندي. سومار کروز توغندی د دقیق برید لپاره جوړ شوی چې د اسرائیل د حساسو اهدافو لپاره استفاده شوی دی. دریم، ډرون الوتکې یا بې پیلوټه الوتکې. ایران په وروستیو 2 کلونو کې د ډرون ټکنالوژي په پراختیا کې یو مخکښ هیواد حساب شوی دی. شاهد 146 چاودیدونکی ډرون یا ځانمرګی ډرون چې د اوږده واټن لپاره ډیزاین شوی او د اسرائیلي هدفونو پر ضد بریالی ثابت شوی دی. شاهد 129 او 149 څارونکی او بریدګر کولی شي بمونه ولیږدوي او له هوا څخه هدفونه وڅاري. ابابیل ډرونونه د استخباراتي معلوماتو راټولولو او بریدونو لپاره کارول شوي دي. څلورم، نیابتي وسلوالې ډلې. ایران د حزب الله، لبنان، حماس، فلسطین، فاطمیون، افغان او زینبیون پاکستانی ملیشو له لارې د نیابتي جګړې یوه بله جبهه پرانستې ده چې معمولا راکېټي بریدونه کوي. پنځم، هایپرسونیک توغندی. فتح 1 دا توغندی د سرعت له اړخه تر ټولو تیز او آن له صوتي صورت څخه څو چنده چټک حرکت کوي. په روانه جګړه کې دغه کاریدونکی توغندی د مانور وړتیا لري چې له ډیرو پرمختللو دفاعي سیستمونو ځان خوندي ساتي. تسنیم خبري اژانس ویلي چې پر تل ابیب او اورشلیم یاد توغندي ویشتل شوي دي. د اسرائیل لخوا کارول شوي وسلې او ټکنالوژي. لومړی، جنگي الوتکې. F-15I آډیر دا تر ټولو پرمختللې جنگي الوتکه ده چې له لاډر څخه پټېدو وړتیا لري، دقیق بریدونه ترسره وي او د ایران دننه موخې په نښه وي. F-15 او 14 د جیټ د درندو بمونو د انتقال وړتیا لري او د غره لاندې سنګرونه هم له منځه وړلی شي چې د اسرائیل لخوا د ایران یو شمېر پوځي اهداف پرې په نښه شوي دي. دویم، ډرون سیستم. هیرون، هرمس 900 او ایټن دا ډرونونه د څارنې او برید دواړو لپاره کاریږي او د اوږده واټن معلومات راټولوي چې په روانه جګړه کې په پراخه پیمانه ترې استفاده شوې ده. هاروپ ځانمرګي یا ځانچاودي ډرونونه چې د ایران راډارونه یې خپل هدف ګرځولی دی. دریم، دفاعي توغندیز سیستمونه. اسرائیل له پرمختللو دفاعي ټکنالوژۍ څخه هم کار اخیستی ترڅو د ایران او نیابتي ډلو توغندي شنډ کړي. ایرون ډوم د لنډ واټن راکېټونه شنډوي
دا سیستم له لبنان څخه د اسرائیل په طرف د توغول شوو راکېټونو د شنډولو لپاره کارول شوی دی. دا دفاعي سیستم د منځني واټن توغندیو دفاعي سیستم دی چې په روانه جګړه کې موثر واقع شوی دی. آرو 2 او آرو 3 دا د بالستیک توغندیو ضد سیستم چې د ایران د شهاب یا خیبر په څیر توغندیو مخنیوي کوي. له دغه سیستم څخه هم په روانه جګړه کې استفاده شوې ده، خو په ځینو مواردو کې یې د توغندي دفاع نه ده کړې. څلورم، مصنوعي سپوږمکۍ او سایبر بریدونه. په روانه جګړه کې اسرائیل د سایبر جګړې، څار، برېښنایي اختلال او د مصنوعي سپوږمکیو له لارې له لرې فاصلې د برید امکانات هم رامنځته کړي وو، خو تر ډېره بریالي نه برېښي. که څه هم نړیوالې ټولنې امریکا او روسیې په غیر مستقیم ډول د دغې جګړې د بندېدو لپاره د مذاکراتو غوښتنه کړې ده، خو ایرانیو رسنیو ویلي چې تر اوسه د ډیپلوماټیکو هلو ځلو هیڅ څرک نه لیدل کیږي. د ایران او اسرائیل ترمنځ روانه جګړه یوازې د بارودو، وینو او ویجاړۍ نه ده، بلکې دا جګړه د عصري وسلو، ټکنالوژۍ، استخباراتو او سایبري بریدونو بشپړ ترکیب دی. دواړه هیوادونه هڅه کوي چې د نوې جګړې بڼه خپله کړي، خو دا سیالي کولی شي د ټولې سیمې امنیت له سخت خطر سره مخ کړي.